سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي مهمې جملې راخیستې دي. You look very tired. You look very tired. ته ډېر ستړی معلومیږي. A sponge absorbs water. sponge چې دی هغه اوبه جذبوي، یا د اوبو د جذبېدو ګنجایش لري، یا اوبه د جذبېدلو طبیعت لري. sponge. Let me see it. اجازه راکړه چې دا وګورم. I want to drive. زه غواړم چې وچلوم. I want you to tell me the truth. زه غواړم چې ستا څخه حقیقت یا رښتیا واورم، یعنې دروغ مه راته وایه. Did she came with him? آیا دا د دې سره راغلل؟ I left my car's key downstairs. زما څخه د موټر کلی کښته پاتې شوی وي، یعنې په کښته منزل کې زما څخه پاتې شوی وي. یو upstairs دی چې لوړ منزل ته وایي، او downstairs کښته منزل ته وایي. It was so dark that they could hardly see. بیخي زیاته تاریکه وه یا ډېره تاریکه وه، دوی نه سوه کولی، یا دوی ته دا ستونزمنده وه چې یو څه یې لیدلي وای. The island is warm all year. دوستان دا ایسلینډ نه ویل کېږي، دا ایس چې دی هغه سایلنډ دی، آیلنډ ویل کېږي. The island is warm all year. دا جزیره چې ده دا ټوله کال یا سر و کال ګرمه وي. Count me in. Count me in. ما پکښې کې حساب کا. If only I could speak English. که چیرې ما فقط په انګلیسي باندې خبرې کولی سوای. We played soccer yesterday. We played soccer yesterday. موږ د فوټبال بازي یا موږ پرون د فوټبال بازي یا لوبه وکړله. He came to see me. He came to see me. دی راغلی چې ما سره وویني یا مې وګوري، یعنې مېلمه سي. I played one leg run. ما د خوسي بازي وکړلی. خوسۍ په روزګان کې ډېره مشهوره لوبه ده چې یوه پښه په د چپې پښې ګوته په لاس کې نیسي او په راسته پښه باندې ځغلي. خپل دا زما ډېره خوښي دا بازي. He is good at driving. دی ډېر ښه موټر چلوي، یا دی په موټروانۍ کې ډېر ښه چې موږ په موټروانۍ کې درته سلام دی. Which is mine. Which is mine. زما د کوم یو دی. دوستانو خدای دې وي چې ورباندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که سوال در پیدا شوي، په کومه جمله باندې پوه شوي ناست، کمنټ راته راکړئ. زما چینل سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.